السلام علیکم فرندز ویلکم بیک. امید کوم ټول به روغ جوړ یئ. نن د ویډیو کې به موږ د انګلش 9 نوي جملې وایو. هغه جملې کومې چې اکثریت یا روزانه استعمالیږي. نو ویډیو تر انډ پورې وګورئ، اخره پورې، چې لږ پې پوه شئ. Don't worry about it. Don't worry about it. دې په اړه اندېښنه مه کوه. دې په اړه اندېښنه مه کوه. Don't worry about it یعنی ټینشن مه اخله، تشویش مه کوه. Do as I say. Do as I say. لکه څنګه چې زه وایم هغه وکړه. Do as I say لکه څنګه چې زه وایم هغه وکړه، یعنی څنګه چې درته زه وایم هماغه شانتې کوه. I don't agree. I don't agree. زه موافق نه یم. I don't agree. زه موافق نه یم یا زه راضي نه یم. کله چې ته اوس هیڅ کې agree نه یې، رضامندي دې پکې نه وي، ته ویلی شي I don't agree. Listen to me carefully. Listen to me carefully. ما ته په غور سره غوږ شه. Listen to me carefully. ما ته په غور سره غوږ شه. اکثره موږ چاته یو خاص خبره کوو نو ورته وایو چې په غور سره ما ته غوږ شه. نو وایو listen to me carefully. Do you know what I mean? Do you know what I mean? آیا ته پوهیږې چې زما مطلب څه دی؟ Do you know what I mean؟ یعنی ته پوهیږې چې زما د خبرې مطلب څه دی. کله چې چاته یو خبره وکړه بیا ورنه پوښتنه کوي بیرته چې یاره زما په مطلب پوه شوې؟ نو موږ ورته وایو Do you know what I mean؟ ته پوه شوې په خبره چې زما مطلب څه دی د خبرې یعنی. What did you say؟ What did you say؟ تا څه وویل؟ تا څه وویل یعنی تا څه شی وویلي. See you next time. See you next time. بیا به له یو بل سره ووینو. See you next time بیا به وګورو، یعنی اکثره موږ ملګرو ته وایو که نه بیا به سره ګورو یا بیا به ګپ لګو، نو هلته ویلی شو See you next time. Did you get it؟ Did you get it؟ آیا ته پوه شوې؟ Did you get it؟ آیا ته پوه شوې؟ I don't feel good. I don't feel good. زه ښه احساس نه کوم. I don't feel good. زه ښه نه محسوسوم یا ښه نه احساس کوم. I'm about to reach. I'm about to reach. زه رسیدو کې یم. I'm about to reach. زه رسیدو کې یم یعنی دا دی در ورسیدم. Have a good trip. Have a good trip. ښه سفر ولري. What do you need؟ What do you need؟ څه ته ضرورت لري. What do you need یعنی څه ته ضرورت لري. I hope so. I hope so. همداسې هیله لرم. I hope so یعنی امید لرم. کله چې ته وایې هو دا کار به داسې وشي، امید مې شته، نو ته ویلی شي I hope so. Do you understand me؟ Do you understand me؟ آیا ته زما په خبره پوهیږې؟ کله چې ته چاته یو خبره وکړي نو ته ورته وایې Do you understand me؟ ته زما په خبره پوه شوې، یا ستا په ژبه نه پوهیږې ته ورته په اشارو وایې، ته ورته وایې Do you understand me؟ ته پوه شوې. You can call me anytime. You can call me anytime. ته هر وخت کولی شې ما ته زنګ ووهې. You can call me anytime. ته هر وخت کولی شې ما ته زنګ ووهې. اکثره خپلو خپلوانو کې څه پیښه راشي نو ته ورته وایې anytime ما ته کال کولی شي، هر وخت زنګ وهلی شي. نو ورته وایو You can call me anytime. I have a headache. I have a headache. I have a headache. زما په سر درد دی. headache ویل کېږي سر درد ته. زما په سر درد دی. I have headache. په سر مې درد دی. I admire you. I admire you. زه ستا ستاینه کوم. I admire you. زه ستا
ستاینه کوم یا موږ ویلی شو تا باندې فخر کوم یا ستا صفت کوم نو موږ چې کله د چا په صفت په طرز ویو I admire you زه ستا ستاینه نه صفت کوم Can I help you? Can I help you? Can I help you? آیا زه در سره مرسته کولی شم یا زه در سره مدد وکم زه در سره help وکم اکثره څوک کار کوي ته ورته Can I help you? زه سره کومک وکم How is your health? How is your health? ستا صحت څنګه دی How is your health? ستا صحت څرنګه دی څوک مریض پوښتنې ته ورشو ته How is your health? Do you need my help? Do you need my help? آیا زما مرستې ته اړتیا شته یا زما کومک زما مدد کول ته ضرورت شته که نه You are wasting my time. You are wasting my time. ته زما وخت ضایع کوي You are wasting my time. ته زما وخت ضایع کوي Where are you going? Where are you going? Where are you going? ته چیرته روان یې Where are you going? ته چیرته روان یې I hope you understand. I hope you understand. امید لرم چې ته پوه شوې I hope you understand. امید کوم چې ته پوه شوې به یې I'm very tired. I'm very tired. زه ډېر ستړی یم I'm very tired. زه ډېر ستړی یم Do you need anything? Do you need anything? آیا څه ته ضرورت لري Do you need anything? څه ته ضرورت شته موږ وایو که نه اکثره څه ته ضرورت شته که نه Do you need anything? آیا څه ته ضرورت لري I didn't catch you. I didn't catch you. I didn't catch you. زه ستا په خبره پوه نه شوم I didn't catch you موږ هغه وخت استعمالو کله چې موږ د چا د خبرې پوره مطلب وانه خلو ته ورته ویلی شي I didn't catch you. How can I get there? How can I get there? څنګه کولی شم هلته لاړ شم څنګه کولی شم هلته لاړ شم یو بازار پوښتنه تانه څوک کوي چې فلانکي بازار کې ښځې دی نو هغه تانه بیرته پوښتنه کوي How can I get there? هلته به زه څنګه لاړ شم یا هغه ځای ته به زه څنګه ورسېږم مطلب یې دا دی How can I get there? Can you repeat that please? Can you repeat that please? مهرباني وکړئ دا تکرار کړه مهرباني وکړئ دا تکرار کړه یا تکرار کړئ چې په څیز باندې پوه نه شي یا خبره یا استاد په لیکچر باندې پوه نه شي ته ورته وایي Can you repeat that please? مؤدبانه طریقې سره مهرباني وکړئ دا تکرار کړئ یعنې پوه نه شم God bless you. God bless you. خدای مو وبخه God bless you. خدای دې وبخه I'm outside now. I'm outside now. زه اوس بهر یم I'm outside now. زه اوس بهر یم I'm at work. I'm at work. زه په کار کې یم I'm at work. زه په کار کې یم Are you coming with me? Are you coming with me? آیا ته زما سره راځې Are you coming with me? آیا ته زما سره راځې یا زما سره ځې Could you help me? Could you help me? تاسو زما سره مرسته کولی شئ Could you help me? ما سره مدد کولی شئ یا ما سره کومک کولی شئ چې کله ته د هیلپ ضرورت ته یو کس ته وایي چې راشه ما سره لږ هیلپ کولی شئ Don't be so childish. Don't be so childish. دومره ماشومتوب مه کوه Don't be so childish. دومره ماشومتوب مه کوه یا ځان ماشوم مه کوه I'm busy at the moment. I'm busy at the moment. زه دا مهال مصروف یم I'm busy at the moment. زه دا وخت busy یم یا دا وخت بوخت یم یا busy یم مصروف یم Can I ask you something? Can I ask you something? زه ستا څخه څه پوښتلی شم Can I ask you something?
یعنی څه درنه پوښتنه وکړم موږ یو کنه دا پوښتنه وکړم یو پوښتنه درنه وکړم یا یو سوال درنه وکړم. When are you leaving? When are you leaving? ته کله ځې؟ When are you leaving? ته کله ځې؟ Call me back. Call me back. ما ته بیرته زنګ ووهه. Call me back. ما ته بیرته کال وکړه یا ما ته بیرته زنګ ووهه. Are you sure? Are you sure? Are you sure? آیا ته یقیني یې یا آیا ته مطمئن یې؟ I'm sorry I'm busy now. I'm sorry I'm busy now. بخښنه غواړم زه اوس مصروف یم. I'm sorry I'm busy now. I forgot everything. I forgot everything. ما هر څه هیر کړل. تا نه کله چې هر څه هیر شي او څیز باره کې ته ویلی شي I forgot everything. ما هر څه هیر کړي دي. I'm sorry to interrupt you. I'm sorry to interrupt you. بخښنه غواړم چې مداخله مې وکړه. I'm sorry to زه بخښنه غواړم. Interrupt you یعنی مداخله. Interrupt کله چې څوک دوه کسان خبرې کوي یا مرکه کوي ته پکې ورشي مداخلت پکې وکړي یا خبرو کې خبرې راوباسي مداخلت ورته interrupt. How much is this? How much is this? دا په څو دی؟ How much is this? دا په څو دی؟ یو څیز قیمت معلومولو لپاره استعمالو. Forgive me please. Forgive me please. مهرباني وکړه ما ته بخښنه وکړه. کله چې ته معافي غواړې بخښنه غواړې چا نه Forgive me please. مهرباني وکړه ما وبخښه یا ما ته بخښنه وکړه. It's very beautiful. It's very beautiful. دا ډېر ښکلی دی. It's very beautiful. دا ډېر ښکلی دی. صفت په طرز کې استعمالیږي. How do you feel now? How do you feel now? اوس څنګه احساس کوي؟ How do you feel now? اوس څنګه احساس کوي کله چې مریض وي پوښتنې ته هم موږ دا لفظ استعمالولی شو. How do you feel now? اوس څنګه احساس کوي یعنې محسوسې څنګه اوس بیمارۍ نه بعد. Where did you get it? Where did you get it? تا چیرته ترلاسه کړ؟ تا چیرته ترلاسه کړې؟ یعنې مقصد دا دی کله چې زموږ یو څیز خوښ شي موږ هغه کس وکړو دا یې چیرته واغوستو کوم ځای کې دی لاسته راوړو نو موږ هغې نه پوښتنه کولی شو where did you get it دا یې چیرته واغوستو. Be careful please. Be careful please. مهرباني وکړه محتاط اوسه. کله چې ته چاته وایې احتیاط کوه نو ته استعمالولی شي Be careful please. مهرباني وکړه محتاط اوسه. I can't wait any longer. I can't wait any longer. زه نور انتظار نشم کولی. I can't wait any longer. زه نور انتظار نشم کولی. Don't talk. Don't talk. خبرې مه کوه. Don't talk. I don't have time. I don't have time. زه وخت نه لرم. I don't have time. زه وخت نه لرم. Are you kidding? Are you kidding? آیا ته ټوکې کوي؟ آیا ته ټوکې کوي؟ کله چې څوک مزاق کوي یا یو خبرو کې چې هغه په تا باندې ښه ونه لګي ته Are you kidding? I don't want it. I don't want it. زه یې نه غواړم. کله څوک ته یو څیز غواړي یو څیز ته وایي دا فلان کې شی ته راوړم ته I don't want it. زه یې نه غواړم. You are driving too fast. You are driving too fast. ته ډېر تیز موټر چلوي. ته ډېر تیز موټر چلوي. You are driving too fast. Talk to you tomorrow. Talk to you tomorrow. Talk to you tomorrow. سبا به در سره خبرې وکړم. Talk to you tomorrow. سبا به در سره خبرې وکړم. What are your hobbies? What are your hobbies? تاسو څه شوق لرئ؟
هابیز ویل کیږي فری ټایم اکټیویټي چې کله ته اوزګار یې او یو څه سره ستا شوق ته هغه کې اکثره خلک کتاب لولي یا چکر وهي یا باندې وځي پیدل ګرځي نو هابي هغه ته وایي چې څوک فوټبال کوي کرکټ کوي اوزګار وخت کې چې کوم کار ته کوي شوق نه هغه ته هابي ویل کیږي واټ آر یور هابیز تاسو څه شوق لرئ It really takes time. It really takes time. دا واقعا وخت نیسي. It really takes time. یعنی دا وخت نیسي. یو کار ته تاسو وایي زر راته وکړه ته وایي It really takes time. دا وخت نیسي. Stop making so much noise. Stop making so much noise. دومره شور کول مه کوئ. دومره شور کول مه کوئ یا شور مه جوړوئ stop making noise شور مه جوړوئ What are you up to? What are you up to? څه شی کوي اکثره یو بل سره مرګري وګورئ ته what are you up to څه کې یا څه روان دي موږ په شپ کې وایو کنه څه حال دی یا څه کې Slow down your car. Slow down your car. خپل موټر ورو کړه یعنی موټر دې سلو کا Nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you ستا په لیدو خوشحاله شم کله چې ته چا سره خبرې وکړې د خبرو اخر کې ورته ویلی شي Nice to meet you خوشحاله شم ستا په لیدو Don't talk about it. Don't talk about it په دې اړه خبرې مه کوه Don't talk about it د دې باره کې خبرې مه کوه موږ اکثره د یو چا باره کې خبرې خوښول نه خوښوو نو موږ ویلی شو چېرې دا خبره مه کوه یا دا ټاپک باندې خبرې مه کوه I'm on diet. I'm on diet زه په پرهیز کې یم ډایټ وی پرهیز ته یو مخصوص خوراک نه ځان پرهیز کول ډایټ وی یا څوک ډېر چاغ شي هغه وی زه په ډایټ یم زه په پرهیز یم I'm on diet. I feel much better. I feel much better زه ډېر ښه احساس کوم یا زه اوس ښه ډېر محسوسوم I feel much better زه ښه محسوسوم Let's do it. Let's do it. راځه چې دا وکړو یو کار پاتې نو ته ورته راځه چې دا کار وکړو Let's do it. راځه چې ویې کړو None of your business. None of your business. ته پکې کار مه لره کله چې ستا په شخصي کار کې څوک کار لري ته ورته none of your business ته پکې کار مه لره یا ستا پکې کار نشته I'm at office. I'm at office. زه په دفتر کې یم I'm at office زه دفتر کې یم office کې یم Let's catch up. Let's catch up. Let's catch up راځه چې ووینو مرګورو ته موږ اکثر وایو که نه Let's catch up راځه چې وګورو Is everything okay? Is everything okay? آیا هر څه سم دي Is everything okay? آیا هر څه سم دي یعنی ټول ښه یې I'm not agree. I'm not agree. زه موافق نه یم یعنی زه اګری نه یم زه راضي نه یم دا هم نه راضي کېدلو والا جمله ده It's up to you. It's up to you. دا تا پورې اړه لري It's up to you. ستا خوښه موږ اکثر وایو که نه یو کس وایي موږ دا کار وکړم که ونه کړم نو موږ ورته وایو ستا خپله خوښه ده تا پورې اړه لري So we can use this. It's up to you. Do you want anything? Do you want anything? آیا ته څه غواړې Do you want anything? څه شی غواړې Is all good? Is all good? آیا ټول ښه دي د کور حالات د خلکو پوښتنه هر څه لنډ یو جمله کې پوښتنه چا نه کولی شي په ټلیفون چې کله ته پوښتنه ته کې Is all good? آیا ټول ښه دي یا هر څه ښه دي Do me a favor. Do me a favor. په ما یو احسان وکړه Do me a favor. په ما یو احسان وکړه لکه موږ پښتو کې چاته وایو یو کار خو مې وکړه So we can use this one.
Don't be so fool. Don't be so fool. دومره احمق کېږه مه. Don't be so fool. دومره احمق کېږه مه. I knew it. I knew it. زه پوهېدم. I knew it. زه پوهېدم یا زه خبر وم. موږ یو کار وشي موږ اول نه خبر یو چې دا کار به دغسې کېږي. نو بیا مخکې کس تا ته قصه کوي چېرې دا کار داسې وشي ته I knew it. زه پوه یم یا زه خبر یم. Are you coming? Are you coming? آیا ته راځې؟ What's going on? What's going on? څنګه چل دی؟ څنګه چل دی؟ I have no idea. I have no idea. زه هیڅ نظریه نه لرم یا ما سره نظریه نشته. I have no idea. تاسو څوک پوښتنه کوي دا کار به څنګه کوو ته I have no idea. زه نه پوهېږم. It's very thoughtful of you. It's very thoughtful of you. دا ستا ډېر ښه فکرمند سوچ دی. ته ډېر ښه سوچ لري خلکو دپاره. موږ کله چې د چا صفت کوو ته It's very thoughtful of you. دا ستا ډېر ښه یو فکر دی. لکه ستا باره کې هغه خبرې کوي چې تاسو ته داسې پکار دي نو ته ورته It's very thoughtful of you. دا ته ډېر ښه فکر لري یا ډېر ښه سوچ لري. It doesn't matter. It doesn't matter. کومه خبره نه ده. It doesn't matter. کومه خبره نه ده. How was your weekend? How was your weekend? ستا هفته څنګه وه؟ weekend ویل کېږي د هفتې اخر ته رخصتي یا چوټي چې ورته ویل کېږي. ستا هفته څنګه وه یا د هفتې اخر دې څنګه و؟ How was your weekend? How long will you stay? How long will you stay? ته به څومره وخت پاتې کېږي یا به څومره وخت ایسارېږي. څوک چې ته روان یې ته ورته څومره وخت به ایسارېږي یا څو شپې به کې. So we can use how long will you stay. ته به څومره وخت پاتې کېږي. Have a good time. Have a good time. ښه وخت ولري. Have a good time. ښه وخت ولري. What do you think? What do you think? ته څه فکر کې؟ د چا نه نظریه اخیستل. موږ یو کنه دا کار داسې کوم ته څه نظر لري ته څه سوچ کې. What do you think? ته څه فکر کوي. What's your job? What's your job? ته دنده مو څه ده؟ دنده مو څه ده یعنې کار داسې شی دی. I got it. I got it. زه پرې ورسېدم یا زه پرې پوه شوم. I got it. پوه شوم. I can't believe it. I can't believe it. زه باور نشم کولی. یو نه اعتبار کوونکې خبره چې منځته راشي داسې یو حادثه وشي ته I can't believe it. زما خو باور نه راځي. زما خو یقین نه راځي. What do you want? What do you want? تاسو څه غواړئ. What do you want? څه شی غواړئ. How are things going? How are things going? هر څه څنګه روان دي. How are things going? هر څه څنګه روان دي. It's very late. It's very late. ډېر ناوخته دی. It's very late. ډېر ناوخته دی. I'm on my way. I'm on my way. زه په لاره یم. زه په خپله لاره یم. I will not force you. I will not force you. زه به تا مجبور نه کړم. I will not force you. زه به تا مجبور نه کړم. I can't wait anymore. I can't wait anymore. زه نور انتظار نشم کولی. I can't wait anymore. زه نور انتظار نشم کولی. Good to see you. Good to see you. لیدو مو خوښ شم. یعنی خوشحاله شم چې ومې لیدې. Good to see you. خوشحاله شم چې ومې لیدې. I'm very happy. I'm very happy. زه ډېر خوشحاله یم. I'm very happy. زه ډېر خوشحاله یم. دا و د جملې پای. امید کوم چې تاسو کې به دې
لږې ډېر جملې به زده کړې وي.